افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په بیړنۍ ناسته کې څه ویلي دي په دې ویډیو کې به پرې پوه شئ. د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جمعې په ورځ د کابینې په بیړنۍ ناسته کې کابل کې پر تګ راتګ د محدودیت لګولو طرحه تصویب کړې ده او له خلکو څخه یې وغوښتل چې د ټولیدلو نه په کلکه ډډه وکړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر لیکلي دا محدودیت د دې لپاره دی چې کارګر میرمنې او آسیب پذیر خلک له لوږې ونه رنځېږي. د هغه په خبره د کمالاتو لړۍ به زیانمنه نشي او ناضروري څانګې او کارمنان به رخصت شي. زموږ هدف دا دی چې بیروبار کم کړو. افغان حکومت له کورونا سره د مقابلې لپاره دا ګام پورته کوي. نو کابل کې پر ګرځېدو د محدودیت طرحه تصویب شوه. کابل کې د کورونا 319 شکمنې پیښې ثبت شوي چې تر معاینې وروسته 315 منفي او 4 مثبتې دي او کورونا وایرس په ایران کې 14 افغان کډوال وژلي. د روغتیا وزارت ومنله چې په ننګرهار کې هم په کورونا اول ځل یو کس اخته شوی دی. د روغتیا وزارت ویاند وحید مایار وایي دا ناروغ 2 اونۍ مخکې سعودي کې له عمرې ادا کول وروسته ستون شوی دی. تر اوسه د افغانستان په 29 ولایتونو کې د کورونا وایرس 990 مشکوکې پیښې لیبارټریو کې معاینه شوي چې پکې 19 مثبتې او 815 منفي بلل شوي دي. په دې پیښو کې د ناټو 4 سرتیري ناراضي چې کورونا نیولې دي. هرات چې 414 پیښې پکې معاینه شوي چې 15 مثبتې او 348 منفي بلل شوي دي. تر اوسه افغانستان کې له کورونا وایرس 3 کسان مړه شوي چې 2 هرات او 1 بلخ کې دي. نو درنو لیدونکو که غواړئ چې د کورونا وایرس څخه په امان پاتې شئ نو په ورځ کې 100 دفعې د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې څخه ځان ساتل، ماسک استفاده کول او د ځان په خیال کې ډیر اوسئ. مننه درنو لیدونکو چې ویډیو مو تر پای ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو حتما یې لایک کړئ. که زموږ یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې د یوې نوې خبر سره ستانه کیږم. الله مو مل شه.